دلته مې له حده ډېر خطرناکه کار وکړ له حده 15 دانې مې هم داسې غځولي په تناظم دا ځواني ده دا چې هسې د ګندګیري ده پوه شوې ملکه څه شی دي چټ دی لکه مخ په دې بیا Oh my God! Wow! تا سره موږ څه وکړو تا سره اوس موږ څه وکړو څه در سره ورشه ورته ورشه داسې تا غوندې یو بیعقل شی تا غوندې یو بیعقل تیز مالکه ډېر وخت مله په چوټو کې نه دي کړي باید یو دوه ګاپه پې وولو چې مزه وکړو بیخي نن خندلي نه دي یاره همدا دي همدا راځه چې واشوېدو دا پوزونه ټوکو ته جوړ دي ته دا ګوره تور واسکټ یې اچولی دی باره شي باره شي ته نور به نه کړي مینه څنګه کې والا مجبوري ده ښه څنګه داسې ناست یې لکه روژه زه هغه مه کې عقل زده کړه دا بل ته ګوره لکه غرمه چې چا ډوډۍ نه ورکړې هغه ته ګور لږ لږ چا چې له خاتمه راشړی دواړه لکه چا چې له خیراته شړي دي دلته ګوره بزي نه ګور برې مکه لږ ادب زده که غټ سړی خوالې ته دې ګوره ملکه خندان نه راځي نن چې دا ولې وي په دوی پورې خواندم هېڅ خندان نه راځي دوی د خندا ارزښت نه لري دا بل ګورې ته نه شرمېږې ولې داسې غلی ناست نه شرمېږې لږ ادب غټ سړی ته خو څه چې څوک ادب زده کړه زه ولې ادب موږ ادب زده ده موږ ادب مهارت لرو دي دغه دي غټ سړیان دي دلته اوس په چامن کې ټولېږي ورو ټولېږي تا کې چې څومره عقل ده ښه غوره عقل د ما دا ګوته کې ده پوه شوې ته ما ته عقل راښیې نو ته چارهیي در پسې راوړم 10 ورځې دې په چارهیي ولم زه پسې راوړم 40 ورځې دي ته پیکو لرې والا چې ته پیکو لرې والا چې امر بالمعروف در پسې راغواړم په همدا نن چې پیکو لرې چارهیي خو نه ده ماني چارهیي خو نه ده ماني امام دې بابا یو وخت صندوق کې چارهیي در پسې راوړم 3 شوټه کې زیاده ته پوز دې لکه چارهیي پسې راځو ته دې ګوره ته څه شی خپلو ته دې ګوره لکه هکټار چې پک شي پوز ګوره لکه وزا چې غرغره تا څه ویلې ته بدماشۍ خبرې کوې نه ما درته نصیحت کوم غټ غټ سړیان عبادت ده والا موږ نه اصلاح کېږو موږ نه اصلاح کېږو موږ وروره خپل ګاپ لګوو زه به دې اصلاح کړم موږ خپل ګاپ لګوو نه اصلاح کېږي که اسلام کوم څه شی اسلام کوم که سره کمېږي وزاره ده موږ خپل پټای ده وزه ځئ جاله ځئ دا خړې دا خړې توفي زور مه وهه Oh my